او د الله د نعمت الله وی تاسو را یاد کړئ واذکروا نعمت الله علیکم د الله دا نعمت په ځان باندې را یاد کړئ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو وی چې کله دشمنان وی او یو بل سره هم دشمنی کوله او یو بل پسې هم تورې راغستې وي د یو بل سر ته هم دیولې وي نو الله سبحانه وتعالی څه وکړه ستاسو په منځ کې مینه محبت واچو فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا بیا د الله په دې نعمت باندې چې اسلام دی په دې باندې تاسو ورونه وګرځېدئ مسلمانان د یو بل ورونه دي المسلم اخو المسلم د یو بل ورور دی ولې موږ ورونه یو ځکه چې دا د الله دا نعمت موږ یو کړی یو چې هغه اسلام دی چې په مغرب کې په مسلمان باندې مصیبت نو په مشرق کې مسلمانانو ته تکلیف وي او دغه شانه بالعکس واخله د هغې په درد کې موږ دردمند کیږو د مسلمان په درد کې چې نه دردمند کېدی بیا په خپل ایمان باندې ویرېږه چې ستا په ایمان کې څه فرق نه وي راغلی نو د الله دا نعمت چې په موږ او تاسو باندې وشو دا اسلام دی چې راجمع کړو دا صحابه کرام راجمع کړه لو انفقت ما في الارض ما الفت بين قلوبهم دا الله رسول ته الله سوی وی کته په دې دنیا کې دا ټوله دنیا راجمع کی او مالونه او ډالر او ریال اس مثال نو تبا د دې صحابه کرامو په منځ کې محبت پیدا نه کی ولكن الله الف بينهم لیکن الله د دې په زړونو کې محبت اچلې دا محبت صرف الله اچي شي د چا سره الله مینه کوي حدیث کې راځي نو نور خلکو ته وایي زه دا پلانې سړی خوښومه د هغې په زړه کې واچوي نو تاسو هم ورسره مینه وکوئ نو خلک د هغې سره مینه شروع کړي دې ته وایي د الله نعمت